په دې ټیک ټاک کې یو کس دی زه خو یې نه پېژنم ما له نوم نه راځي دې ټایم کې را نوم یې دی هغه وایي دا ډېر عجیبه ځای دی 4-5 منټه کې دې 4-5 घन्टे کې دې ملک نه ورکوي که نه پته به تم بیا نه لګي چې کوم ځای ته لاړم. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به یې ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې ښه به یې. نو نن په یو نوي بلاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ښه به یې نو نن چې دی که نه نو د اختر 4مه ورځ ده او سهار 8 بجې دي. ما خپل بلاګ سټارټ کو نو نن ما ته کارونه هم ډېر زیات دي کیدای شي چې زه نن اسلام آباد ته هم لاړ شم. نو ګورم چې څه کېږي تاسو ته به ښایم چېرته به ځای نه زموږ سره به یې. ټول ناول خو داسې کار کوم که نه چې کور څه سودا مودا ده نو هغه راوړم دوکان نه او دلته یو فارم دی هغې خوا ته ډومبې ځم هغې نه چرګان راوړم څه میلمانه دي هغې لپاره څه چرګانو څه سودا مودا راوړم. نو راځئ تاسو هم د ځان سره بوځم چې ځو چرګان ولګه. وعلیکم السلام. چرګان راواله یو 14 چرګان راواله. چرګان دې لال کړو ځو. ابا دا ماشوم چې دی که نه ډېر د لرې نه راغلی دی او ما ته وجاره ورستا بلاګ ګورم نو ته رقم ځای ډېر کار کړی دی او ډېر زیات د لرې نه راغلی دی نو ډېره زیاته مهرباني ډېر زیاته مننه. خپل داجي سره راغلی دی. ښه جي نو زمونږ میلمانه له خیره سره را رسېدلي دي او دا چې دي که نه دا زما د والد صاحب ملګري دي. ښه جي نو اوس تقریبا 1 بجه شوه. تاسو ته ما وښو دا زمونږ ډېر درانه میلمانه دي زما د والد صاحب چې دی نو د هغه ملګري دي ټول استادان دي. زما والد صاحب هم استاد دی دوی هم ټول استادان دي. نو ډېره زیاته مننه یې کوم چې دلته زموږ خواله رالو. نو اوس د هغې نه اوزګار شوم هغې لا ناست دي زما والد صاحب ورسره پاتې شو او 1 بجه تقریبا نو اوس څنګه چې تاسو ته ما سهار ویلي چې کیدای شي چې زه نن اسلام آباد ته لاړ شم نو اوس روان یم اسلام آباد ته. اسلام آباد ته ځکه روان یم چې تاسو ته مې ویلي دي چې تره مې را روان دی نو هغه پسې به ځو اسلام آباد ته. نو زما سره مې اوس یو مشر تره دی او یو مې را سره تره زوی دی. نو هغې په مخکې زه ویډیو نشم کولی که نه تر په مخکې مشر دی هغه مخکې بیا سړی خبرې نشي کولی. نو هغې زما نه مخکې ووتو او زه دا دی بس د کوره اوس راووتم اوس ځم ګاډي ته خېږم. نو تاسو به چېرته ځای نه ګپ شپ به لګو خبرې اترې به کوو او تاسو ته به اسلام آباد ښیو. نو راځئ چې ځو. خبرې نو دې ټایم کې اوس مونږ راورسېدو ثوابۍ ته او ثواب بنیر نه چې راځي که نه نو اسمیلا ورته وایي کو کپټن کرنل شیرخان انټرچینج هغې کې به موټروی ته وخېږي او ثوابۍ کې به بیا مطلب ثوابۍ نه سیده هم تللې ده او بیا دلته کوزېدی هم شي که نه موټروی نه. نو دلته موټروی نه راکوز شو دلته سودا مودا کوو او ګاډي کې سی ان جي او پټرول دا ورچو او بیا به ځو مخکې. نو چېرته ځای ما زموږ سره یې. ښه نو دا په موټروی باندې ډېره زیاته ګڼه وه دا تاسو وینئ که نه دا اکسیډنټ شوی و. تاسو ته زه هر ټایم وایم که نه وایم ډرایوینګ په احتیاط کوئ ډرایوینګ په احتیاط کوئ. نو دا دغه وجه ده دا وینئ تاسو خپله باندې دوی به ځان له یا چکر له تلو یا هر ځای ته چې تلو که نه نو د کوره به څومره په خوشحالۍ راوتي او دا وینئ ګاډی کوم ځای ته خېژولی دی. نو افسوس دی یاره. نو پلیز مهرباني کوئ چې ډرایوینګ چې دی دا به احتیاط کوئ. ښه نو دا اوس د اسلام آباد موټروی ختمه شوه او مونږ اسلام آباد ته راورسېدو له خیره سره په خیر خیریتو.
انو بس دا چې دی که نه اوس مونږه ایرپورټ ته راورسېدو او د دې ځای نه اپله د ایرپورټ ایریا شروع شوه. ښه بھائی نو اسلام آباد ایرپورټ ته راورسېدو او 5 بجې دي مازدیګر زما خیال دی چې زمونږ تره به را رسېدلی نو ځو ځکه چې هغه وایي چې 5 بجې باندې به زما جاز چې دی که نه نو کوزېږي نو کیدای شي چې هغه را رسېدلی ځو او بیا ګپ شپ لګو. په دې ټیک ټاک کې یو کس دی زه خو یې نه پېژنم ما لا نوم نه راځي دې ټایم کې رانوم یې دی هغه وایي دا ډېر عجیبه ځای دی 4-5 منټه کې وي داسې 4-5 ګنټې کې داسې ملک نه ورکوي که نه پته به تم بیا نه لګي چې کوم ځای ته لاړم. بھائی نو 5 بجې جاز خولی و خو هغه ډیلی شوی دی دا تاسو وینئ 15:45 دا به اوس په کم شپږو بجو له جاز کوزېږي نو تقریبا 7 بجو پورې به انتظار کول غواړي یار ګران کار دی الله پاک ته خیر وکړي. نو ټایم لا زیات لږ لیټ دی ټایم لا ډېر پاتې انتظار ډېر کول غواړي لمونځ به ورته وکړو او بیا به تاسو ته ایرپورټ ښیم چېرته ځایم. بھائی دی نیو ایرپورټ ته زه چېرته نه یم راغلی اوس راته پکې جومات هم دی نه معلوم چې جومات کوم ځای دی. دا ماشومان چې دي که نه نو دا هم زمونږ د بونیر دي ستاسو څوک راځي ستاسو دوی روډ دی دیم دلته راغلي زه وپېژندم بلاګ ویډیو کې به راځئ ښه بھائی نو جاز لینډینګ وکړو تقریبا 6 بجې دي 6 ورپاسه ټایم اوس ښکته ځو او انتظار به کوو تره ته مې نو راځئ چې هلته لاړ شو. ښه بھائی نو اوس په انتظار یي ښه بھائی نو آخرکار زمونږ تره راورسېدو ښه بھائی نو صوابۍ ته راورسېدو او اوس دلته ځو د صوابۍ په لار باندې به ځو اخلو او ډېر ګران کارونه لا پاتې دي که نه خو دا ډرور وایي چې CNG پوره کومه بیا به ځو بس دته ولاړ یو بیا به روانګي کوو. او بھائی نو تقریبا 10 بجې دي او موږ لا کور ته نه یو رسېدلي دلته موږ هوټل کې روټۍ وخوړه او بس اوس کور ته روانګي کوو. ښه بھائی نو تقریبا 11 بجې شوې 20 منټه کم 11 بجې دي 10:39 او اوس هم لا رستم بازار کې یو خو څه سودا مودا لږه پاتې ده نو ګورم که دوکانونه لږ پکې ازادي نو لکه سودا کوم بیا به ځو کور ته. ښه بھائی نو کور ته راورسېدو او تقریبا 12 بجې دي د شپې نو اوس په زه ایډیټینګ هم کوم ګنټه 2 ساعت په زمانه اغالي کم از کم 2 غنټې په زمانه اغالي او دومره زیات کار دی راته یاره چې څه وایم نو خپل بلاګ ختموم بلاګ ځکه ختموم که نه چې تاسو ته خو مه وي چې نور کار رانه کي نور بلاګ نشم جوړولی نو زمونږ نننی بلاګ دومره امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي ستاسو سره په بلاګ کې ما زیاتې خبرې ځکه ونه کړې که نه تاسو ته ما وختي مو وي زما سره مې مشر تره و نو مشرانو مخکې ما له جایز نه دي چې خبرې وکړم که نه نو خبرې مې نه شوې کولی اوس چې کوم شاټونه مې اخیستي دي کوم ځایونو ته زه ورسېدم نو هغې باندې به زه وایس اوور کوم هغه به تاسو ته ښیم نو چېرته ځایم او ما له راکړه اجازت و چېرته ځای نو اوس ځای ځکه چې اوس خو بلاګ اخري ټایم دی ما له راکړه اجازت و د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان.